ښځه پیدا کړې الله پاک د سړي دپاره ده، خو په شرط د دې چې که یو انسان په شرعي نکاح سره ښځې سره واده وکړي نو هغه بیا د هغه دپاره حلاله شي. خو که هغه په شرعي لحاظ سره ښځې سره نکاح نه وي کړی نو په ده باندې حرامه ده او د دې ګناه او عذاب به هم خدای پاک ورکوي. نو په کار ده چې د چا خپله ښځه وي خپله مېرمن وي نو د هغه دپاره دا ویډیو ده چې تاسو په داسې معلوماتو باندې پوه شئ چې تاسو د دې نه وړاندې د داسې معلوماتو نه نه وای خبر. قدرمنو، که یو انسان واده کړی وي نو هغه څنګه په کومه طریقه باندې خپل ژوند خوشحاله ساتلی شي او د ښځې سره په کومه طریقه باندې خپله زندګي خپل کوروالی دغه نه مزه او خوند اخیستلی شي. دا ویډیو در اخره وګورئ، دا ویډیو ستاسو دپاره ده. عام طور باندې کله چې د سړي او د ښځې عمر زیاتیږي نو دا به تاسو هم اورېدلی وي چې د هغوی په منځ کې هغه مینه چې هغه د کوروالی والا وي هغه کمیږي او د هغوی بیا که د سړي شوق هم کیږي خو د ښځې ډېر زیات شوق نه کیږي یا ښځه غاړه نه ږدي. نو په دغه دوران کې بیا دوی دا بهانه هم کوي چې بچو غمونه دي، د بچو مسایل دي. نو دغه دوران کې بیا څه کول پکار دي؟ دوستانو، د ټولو نه اول خو چې کومه خبره ده هغه خو ډېره ضروري ده چې هر وخت خپل مېرمنې ته خپلې ښځې ته وخت ورکول پکار دي او هغې سره مینه کول پکار دي، په مینه محبت باندې خبرې کول پکار دي. کله چې هم دغسې حالات په مینه محبت سره دوی یو بل سره ټایم پاس کوي، وخت تېروي، نو بیا ښځه هم د خپل خاوند خبرې مني او دغه کور بیا یو مثالي کور جوړیږي. خو چې کله د دې خبرو الټا قصې روانې وي، خاوند هم ضد کوي ښځه هم ضد کوي، نو بیا هغه خبرې رامنځته کیږي چې په خپل منځ کې مینه محبت نور هم ختمیږي. نو لومړی خبره دا چې مینه محبت که خپل منځ کې ولري نو ښځه به یې هره خبره ومني. او دویم دا چې ځینې سړي داسې کارونه کوي چې په کور کې راشي خپلې مېرمنې ته په وړو وړو خبرو باندې بدې ردې کنځله خوا دې خوا دا کوي، نو په دې سره هم د ښځې مینه کمیږي او کله چې هم مینه کمه شي نو په کور کې مشکلات زیاتېږي. نو یوازینۍ هغه خبره چې تاسو په مینه باندې زندګي او ژوند تېر کړئ نو ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. په وړو وړو خبرو باندې لانجې مه کوئ، په وړو وړو خبرو باندې خپې راکاږئ او خپل ژوند د مینې او محبت نه ډک تېر کړئ.